زه چې هر ماښام کله کلي کې یم نو زمونږ یو حجره ده زما یو تره زوی دا خبره ډېر په غور واورئ باچا لاله تاسو او سراج صاحب دا خبره به مې آخري خبره به شعرونو لازمه نو زه د هغه حجرې په یو ګټ باندې کښېنم زما کور د کلي نه داسې اوچت دی یو دوه درې تودې ټپې وکړم د ماښام کې د اواز هم ډېر تیز ځي نو هغه دې کلي ته دا ټپه راورسي نو د اخره کې چې په دې سوات کې دا بیا ډی ګړی شو نو ما ته زما خپل تره فون وکړو چې داسې کار دی چې هغه د امن کمیټۍ هم مشر دی وی چې دلته لږ اړی ګړی دی او خیر دی ما سره زما یو تره زوی هم ناست موږ به ستار وهو وی که نن ستار ونه وایې او ټپه ونه کړې نو خیر دی تاسو یقین وکئ چې زما په سترګو کې ډکې ډکې اوښکې رالې او ما ته د خټک صاحب هغه شعر رایاد شو چې ما د ژوند د پاڼې پاڼې ټکي ټول کړو دا پې څومره په اسانه کر خراښ کا منګه ګوالیرۍ ته راځو بیدرۍ ته راځو تورغر ته باجوړ ته دیر ته د شعر خبره کوو د مشاعرې د ادب د ټپې او دا خلک راشي یو ډزو کې یو ټوسو کې نو بیا ما ته زما والد صاحب او زما تره وایي چې په خپله حجره کې ټپه مه کوه دا څومره د افسوس خبره ده زه د هغه ورځې په ارمان یم چې د پښتون قام په نوي نسل کې په بچي کې دا بیداري راشي چې موږ خالص د تصویر دپاره سټیج ته نه راځو بلکې موږ سره دا احساس چې دا خبره څوک کوي دا خبره د چا کوي دا خبره څه کوي چې په دې احساس موږ دې پنډال ته راځو زه د هغه ورځې په ارمان یم زه د دغه ورځې هم په ارمان یم چې زما د باچا لاله د حکیمزی صاحب په دغه یوه جمله باندې هم زما ځوانان پوه شي چې دیو خپلو کې ورولئ چې موږ ته یې پام نشي زه د هغه ورځې په ارمان یم چې د سراج لاله په دې یوه قطعه باندې څوک پوه شي چې ستاسو کور کې امن دی مزې کوئ دلته مو د اوسپنو باران وکړو رښتیا خبره دا ده چې دا زمونږ او ستاسو فرض دی فرض مفتی صاحب هم ناست دی زمونږ یو بل یوسفزی صاحب هم ناست دی د ګوالیرۍ موږ یو ډېره ښه مشاعره کړې وه فرض عبادت د ټولو نه لوی عبادت دا خاوره زمونږ مور ده په دې خاوره باندې ننګ کول غیرت کول په دې باندې ودرېده دا زمونږ او ستاسو فرض دی ځکه چې څوک د مور تپوس نه کوي د مور د خبرې تپوس نه کوي د وسایلو تپوس نه کوي او د هغې د علم ادب او تاریخ تپوس نه کوي نو زه دا د دنیا د ټولو نه لوی بې وفا انسان ګڼم که دی دا دعوه کوي چې زه د امریکې سره وفادار یم د اسلام آباد سره یا د لاهور سره او د بیدرۍ سره نه وفادار نو دا د دنیا د ټولو نه لوی بې وفا انسان دی د نن نه دا ایمان به تیرول وي چې دا ادبي او ثقافتي غونډې صرف شعر اورېدنه دي د موجب زلمي او د تابان ټپاو شعر نه دی بلکې د دې په شا باندې علم دی د دې خاورې تقدس دی هغه صابر صاحب وایي چې وخته دلته چې قدم دی نو په خیال دا د دې خاورې کاڼي بوټي شهیدان دي دا سوچ را پیدا کول دی زه ولې شهید کېږم دا سوچ را پیدا کول دی چې ولې څه د جلسې څه د جلوس سره غذا شهیدان موږ بې هنره پښتنو سره بلها شهیدان او په میدان ما جنګوي ماله شاباسۍ را کوي خو د میدان په ویش کې نه مني زما شهیدان په دې باندې د دې مشاعرو بنیادی مقصد او مرام زه دا ګڼم چې سوال راپورته شي مکالمه را جوړه شي او یوه بله خبره واورئ د دنیا د ټولو نه لوی عمل څه دی چې خلک ویروه د خلکو نه د خبرې کولو توان واخله د خلکو نه ژبه واخله او خلکو ته وایه چې په خپل ورشو کې د خپل چنار خبره مه کوه په خپل ټاټوبې کې د خپل نختر خبره مه کوه د خپل سیند په غاړه مه کښېنه دلته بدامني ده دا یره به څه وکړي دا به زمونږ او ستاسو نه زمونږ دغه جنت سوات واخلي زمونږ وطن به زمونږ نه واخلي دا خبرې د لاس پړقولو نه زیات د سوچ دي د سوچ زمونږ اعصاب کمزوري کړی شوي دي مونږ یرولی شوي وو چې په خپل وطن کې به خپله خبره نه کوې نو دا یوه خبره واورئ که د اسلام په تله باندې تړئ نو دا بېماني ده که د پښتو په تله باندې تلی نو دا بې پښتو کار دی که د انسانیت په تله باندې تلی نو دغه سړی غیر انساني دی چې په خپل وطن په خپله خاوره په خپل تاریخ په خپلو اتلانو په خپل شعر باندې ننګ ونه کړي دا د دنیا د ټولو نه بېننګه انسان دی چونکې دا هغه خبرې وې چې په دې باندې نن نه سوچ وکئ په ځان کې یره ختمه کړئ منګه
نه غدارو نه منګه غیر انساني کار کوو خو منګه د هر هغه فکر په ضد باندې د ایمان زوروره نښه دا ده چې اول به یې په لاس منع کوو بیا به یې په خوله منع کوو او بیا به ورته په زړه کې بد ویو څوک چې راځي او زمونږ جنت وطن یزیدانو ته سپاري زه په دې باندې خفه شمه چې ولې زه په خپل سوات کې د نیمې شپې نشم ګرځېدی ولې زما د کور په مخه کې زما نه اته ځای تپوسونه کېږي چې ته څوک یې زه به دا تپوس کومه چې ته څوک یې چا راوستی او څنګه راغلی دغه سوال مې دی دا التجا مې ده دا نه د یاري خبره ده نه دا د غدارۍ خبره ده نه دا د بېمانۍ خبره ده بلکې دا د عقل او د شعور تقاضه ده چې په خپل وطن باندې به ځان باعثه کوو د دې وطن تپوس به کوو ګنې خدای مکه که په وطن باندې مو ننګ ونه کو نو تاسو لیدلی وې په 2008 او 9 کې چې زمونږ د سوات د شانګلې پیغلې میندې هغه په قطارونو کې ولاړې وي موږ غوړو اوړو ته ولاړو نو لهذا دا پیره به ښه په نره باندې خپل د وطن د قام خبره کوو او ما تاسو ته بیا وموې دا د قرآن نه ثابته ده دا د پښتو نه ثابته ده دا د انسانیت نه ثابته ده او تر دې چې دا د ساینس نه هم ثابته ده چې د وطن سره مینه چې ده نو دا عین یو فطري عمل دی دا ستا په روح کې ګډه ده دا ستا نه څوک نشي اخیستی آخري خبره سراج لاله ساحل صاحب وایي چې خدای خبر ستا نظر زما د نظر ضد ولې دی موږ خو دواړه د بارودو په ډېرې ولاړو دا که ګوالیرۍ ده که بیدره ده که سوات دی که دروشخیله ده دا وړې وړې شخړې چې دي که نه وې یا افسر سواتی ولې نه وې یا افسر پېښورۍ ولې نه وې ما ورته وی زه نه غواړم چې زه په وړو وړو تپو کې تقسیم کړمه ځان زه به افسر افغان یم زه د ټول پښتون یم